درنو ملګرو ستړي مشئ، زه یم فاروق فراق او د ویډیو کالم د یوې نوې لړۍ عکس وطن سره درته مخ یم. عکس وطن زما یو کالم دی چې دلته په پاکستان کې د اردو ژبې یوې ورځپاڼې ته لیکم. غوښتم چې نورې تاسو سره هم په خپله مورنۍ ژبه پښتو د ویډیو کالم د لارې شریکوم. د دغه کالمونو د لړۍ لومړی کړۍ نن درته وړاندې کوم، خو یوه اجازه درنه غواړم چې چونکې دا په لیکلې بڼه وي نو کله کله به مې نظر د لپټاپ ته ښکته ځي، ګزاره به راسره کوئ. د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د فنون لطیفه ارزښت. د نړۍ د جنګونو په تاریخ کې نظر واچول شي نو په زیاتره جنګونو کې هغه قوتونه فاتح ثابت شوي چې د جنګ په ټکنیک پوهوي، نه چې د جنگ د پاره زیاتې وسلې او یا زیات سړي لرلي دي. په پاکستان او افغانستان کې هم د تیرو 19 کالو راهیسې مسلسل جګړه روانه ده، خو تر اوسه د دې جنگ فاتح لوری معلوم نشه. یو لوري ته په لکونو عسکر، تیارې، توپې، ټانکونه او میزایل دي، او بل لوري ته په غرونو کې ژوند کوونکي پټ مخ توندلاري، او دا هم لا کره معلومه نه ده چې دغو پټ مخ توندلارو ته مرستې د کوم اړخونو نه راځي. خو نه په دغه 19 کالو کې په وسایلو پټو عسکرو دا جنګ په غوڅ ډول وګټلو، او نه د پټو قوتونو د ملاتړ نه برخمن توندلاري د خپلې فتحې د اعلان جوګه شول. ولې د دغه ولې جواب کو لټو نو یوازینی علت د جنگ د ټکنیک نشوالی را په ګوته کیږي. په پاکستان او افغانستان کې په روانه جګړه کې دوه ډېرې مهمې وسلې تر دې مهاله مخې ته راغلي دي. په دغه دوو وسلو کې یوه د ډرون په شکل د عسکرو سره ده، او دوهمه د خودکش په شکل کې د توندلارو سره. دغه دواړه وسلې د جنگي عقل پیداوار دی، خو د دغه جنگي عقل پیمانې چې کله مونږ کچ کوو نو د توندلارو مقابله کې راته ولاړ عسکري قوتونه بیا ډېر عجز راښکاره شي. عجز ځکه چې که تا سره ډېرې پیسې وي نو په یوه ورځ کې به 100 ډرون الوتکې، 100 ټینکونه، 100 توپې، 100 میزایلې واخلي، خو که تا سره ډېرې پیسې وي نو په یوه ورځ کې پې 15 خودکش نشي اخیستی. د دې وجه دا ده چې ټانکونه، توپې، الوتکې، ډرون دا په کارخانو کې جوړیږي، خو خودکش د ذهن سازۍ د لارې جوړیږي. د ذهن سازۍ نه زما مراد دا دی چې توندلاري په زلمو باندې په کلونو کلونو مهنت کوي، هغوی ته خپله مفکوره ذهن ته ورچوي، هغوی ته وایي چې که تا ځان زمونږ د پلارې دپاره والوزولو نیغ جنت ته ځې، او دغې ته د هغې ذهن جوړ کړي نو بیا په کلونو کلونو پس هغې ته یو خودکش په لاس باندې ورځي، او دغه رنګې د دغه خودکشو د لارې هغوی په دې جګړه کې پر مخ روان دي. خو د توندلارو په مقابله کې عسکري قوتونو تر اوسه ذهن سازۍ ته هغه توجه نه ده کړې چې کومه پکار وه، بلکې د عسکري قوتونو ټولې توانایۍ او وسیلې یوازې د نوو وسلو په اخیستلو خرج کیږي. په دې جګړه کې د توندلارو ټکنیک یعنی د ذهن سازۍ ټکنیک تر اوسه ځکه ګټور ثابت شوی دی چې په آزاده فضا کې د ګرځېدو د توان نه لرلو باوجود یې خپل مخالف لوري باندې نفسیاتي برتري ترلاسه کړې ده، او د وسلو لرونکي اړخ حالت دا دی چې په هوار میدان کې هم هر وخت د مرګ سوری په سر ګرځي. په دې جګړه کې که موږ یوازې د پاکستان خبره کوو نو د پاکستان د خزانې وزارت په یو ریپورټ کې راغلی دي چې تر دې مهاله په دغه جګړه 290 ارب روپۍ خرج کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دومره لوی رقم په خرج کولو پاکستان ته څه په لاس ورغلل؟ د زرګونو پاکستانیانو وژنې، بې کوره کېدل، بدامني، چاودنې، او بیا د ټولو نه لویه ده چې د دنیا دا پیغورونه چې پاکستان د توندلارو یا ترهګرو تنظیمونو سرپرستی کوي
څنګه چې د دې جګړې مخالف لوري یعنې توندلاري د جګړې ګټلو دپاره ټول زور په ذهن سازۍ ورکړی دی. آیا د پاکستان پالیسي سازان ښودلی شي چې هغوی په دې جګړه کې په ذهن سازۍ څومره مصرف کړی دی؟ هیڅوک له دې حقیقت انکار نشي کولی چې ذهنونه څومره په مؤثره توګه او زر د فنون لطیفه یا لکه د شاعرۍ، موسیقۍ، مصورۍ، بتتراشۍ، نڅا، فلم، ډرامې وغیره د لارې جوړېدی شي دومره د بل هیڅ لارې نشي جوړېدلی. خو آیا د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې ښودلی شي چې دوی د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې د ولسونو د ذهنونو په جوړولو څومره توجه ورکړې ده، څومره پیسې په دې مد کې خرج کړي دي؟ بلکې په پاکستان کې خو د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې دغه ذکر شوي اړخونه تر ټولو زیات ځپل شوي دي. نن په پاکستان کې فلمي اړخ ته که وکتل شي ډېر په چټکتیا سره د ختمېدو لوري ته روان دی. یو وخت چې په پاکستان کې 800 سینماګانې وې، نن د دغه سینماګانو شمیر یوازې 90 یعنې لس کم سل پاتې شوی دی. او فلم جوړونکي دا ویرې هم لري چې کیدای شي دا پاتې شوي 90 سینماګانې هم ډېرې زر د منځه لاړې شي. هغوی د دې علت دا ښایي چې یو خو فلم ته ریاستي سرپرستي نشته دی، بل د فلم او د سینما معیار د هالیوډ او بالیوډ په مقابله کې ډېر وروسته پاتې شه. همدغه رنګې کم ډیجیټل دور چې راغلی دی، د موبایل انټرنیټ دور راغلی دی، هغې سینما د هر سړي جیب ته راوړې ده د موبایل په شکل کې، دغې هم فلم ته نقصانات ورکړي. نو فلمونه په ختمېدو دي په پاکستان کې. په ډرامه کې خبرې کوو نو ډرامه یې هم د ترکي او د هندوستان ډرامو شاته پریښي او نن د پاکستان په زیاتره کورنیو کې د پاکستاني ډرامو په ځای د ترکي او هندوستان ډرامې کتل کېږي. دا خبره که د موسیقۍ یا د رقص کوو نو دا خو په پاکستان کې اوس ګناه کبیره ګڼل کېږي. تاسو ته معلومه وي چې په نږدې وختونو کې ډېر سندرغاړي یا رقاصې د توندلارو لخوا وژل شوي، جوبل کړی شوي او که څه ژوندي پاتې شوي د هغوی په کاروبارونو باندې خراب اثرات مرتب شوي دي. زیات فنکاران د دې خاورې وتلي او د هیواد بهر په ژوند کولو باندې مجبوره دي. همدغه رنګ مصوري او بتتراشي د توندره و مفکورې له مخې دلته شرک ګڼل کېږي. نو دغه فن سره خو ډېر کم خلک بلد دي او نه د نوي کول زلمي دغه اړخ ته په تللو کې خوښي لري. او که خبره بیا د شاعرۍ کوو نو شاعرۍ ته خو بیخي هسې د خوشاټارو پیشه ویل کېږي. هر کله چې داسې پوګنونکی حالت وي چې د فنون لطیفه قدر د منځه لاړ شي او توندره و مفکوره یا فکر دومره په ازادۍ سره خور شي چې هغه ستا په کور کې ننوځي، ستا په حجره کې ننوځي، ستا په دفتر کې ننوځي، حتی ستا تعلیمي ادارو ته نصاب ته در ننوځي. نو په داسې حالت کې به مونږ د توندلاریتوب مقابله په څه کوو؟ آیا د توندلاریتوب مقابله یوازې په توندره و فکر خپلولو کېدی شي؟ که نه توندلاریتوب ته ماتې مونږ د فنون لطیفه د لارې ورکولی شو. زما باور دی چې د پاکستان حکومت که کمې 290 ارب روپۍ د ترهګرۍ په ضد دغه جګړه باندې لګولي، که د دې نه یوازې 10 ارب روپۍ پاکستان کې په فلم، ډراما، ناول، شاعرۍ، موسیقۍ، مصورۍ، نڅا په دې مدونو کې لګولی وی نو اوس به تر ډېره حده پورې دوی د خلکو ذهنونه روښانه کړي. خلکو ته به د امن پیغام په ښکلي شکل کې رسولی و. د ځوان کول په ذهن به د توندلارو مفکوره نه حاوي کېدله، بلکې هغوی به د دغه فنون لطیفه طرف ته مایله و. خو افسوس چې په دې جګړه کې د فنون لطیفه نه هیڅ کار وانخیستی شو. دغه د نن ورځې موضوع بیا به درته د یوې بلې موضوع سره حاضرېږم. تر هغې مو په لوی الله سپارم.